ستا زندګي اوس ټیم کې ډېره عام ده بس زه نور نه پوهېږم زه تا ته دا نه وایم چې ته څه کوې کوه ستا خوښ دی نه دی خوښ تی خوښه یې نه یې خوښه خو داسې په خوښو کې خلکو دا چلونه ستا زندګي نن ټیم کې ډېره عام ده که ته یو پیره لاړې او رالې بس بیا ختمه ده بیا به دې نه دی کور کې دی که خپل کور کې چې دا کم کې ناست دی نه به دې دا عزت وي نه به دې دا قدر یې وینځي په شانتې به په خپل کور کې وخت تېری اکا ویلکم دا خبره خو دا جنې کله واده شي بیا مور پلار په عزت نه یو منټ انسان چې هر څنګه وخت تیری هر څنګه زندگی ته تیری هر څنګه ته د هغه سوچ مه کوه چې مطلب لکه دا به ماله دا چل دی او دسه ګاډی دی او دسه پلانی دی قسم دی یو جینۍ به ما سه دلته لای پرتله د هغه بارګین و د ګاډو دومره مالداره ښه مالداره هلک اسلام آباد کې کور دی اوس هم زه پیژنم مالم یو پیره راغلی دی بیا د هغې نه بعد یې هغه جینۍ ماله راتلله بیا ما ته وویله چې یاره زما داسې بېوسي ده هله شکل سټریټ دې راته مات کړو دا تا څه وکړو اوس څه وکړم دا وکانځم که څه پرې وکړم یاره دا وګورې ته ته ما وایي زما د 23 وین سټریټ دې ماته یې مات نه کړې ده ماته داسې دغه سټریټ یې راته مات کړو شکیله دا بېګا دومره ښه ښه سکورونه دې جوړ کړی داسې خو خلک نه کوي که نه په 200 سکور یې جوړ کړی ښه سکور باندې جوړ کړی په 200 مې نه ښه او اجینۍ قصه مې درته رښتیا ونه کړه یا لکه څنګه دغه ښی اجینۍ به ماله راتلله شاخانه اساسخانه څنګه یو دوه کسان ګلونه ولې اجینۍ به ماله راتله ما به دلته لایب کوو جینۍ هم ډېره ښه جینۍ وه ما ریل کې هم لیدلې وه مور مې هم وله لیدلې وه جینۍ خو پرېږده بیا یو ځای کې ما ته وویل یاره زما پیسې په کار دي مال مشکل نشته څو دي دومره په ومې وله لیږلې چې هر څومره وي ومې لیږلې وله بیا هغه جینۍ ورکه شوله یوه میاشت ورکه وه لایب نه ورکه وه یاره یو 2-3 ورځې یا میاشت دوی وشولې واده یې وکړو بیا ما څه به راتله کله کله بیا چې ما ته یې رنګ وکړو مال چې تا خو واده تا خو ما ته وویل چې زه واده نه کوم او پلان دی او ډینګ دی یاره دا چل دی هغه چل خو جینۍ رانه غزان خلاص کو بس ما پسې دومره غاړه وې نه وړله ما چې بس ټیک ده اسلام آباد کې دي اوس بیا جینۍ 2-3 میاشتې چې خاوند څه تېرې کړلې یاره جینۍ له طلاق ورکړو ویلې پته نشته چې هر څه واجوه جینۍ له طلاق د جینۍ پلار هم نو ښه صرف مور یې وه جینۍ له طلاق ورکړو بس یاره جینۍ چې ته آنلاین ځان له ویزټ راغوښتی او پوه شولې چې اوس آنلاین به چې ته ویزټ راغوښتی دوی وویل چې زه بس دوبۍ ته به لاړ شم هلته خو رانه څوک نه دي خبره بس دا ورانې جاړ کارونه به کوم ښې پیسې به وګټم او بس بیا به راشم بیا به زما قدر زیات شي که نه جینۍ لاړه یاره دوبۍ ته چې بله ورځ شوه ما ته یې دوبۍ نه رنګ وکړو ما ورته وویل چېرته یې ویل زه دوبۍ کې یم چې ما جینۍ حالات ته وکته ما ورته وویل چې ته خو ټیک هم نه دوبۍ کې ته څه شی کوې ویل چې دلته یاره جاب دی او پلانی دی ډنګری دی خو ځان یې رانه خلاص کړو نو ما ورته وویل چې د خدای نیکبختې ته خو په خپله ټیک نه نو ته چې ورپسې څه شی کوې خو که خرچه لګېدله 10,000-20,000 دې لګېدی ما به درلېږلی خو مړه جینۍ هلته یو میاشت 2 تېرې کړلې جینۍ بېرته راوتښتېده پاکستان ته خو ټیک نه وه که نه بیماره وه د وړو